السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د انس رضی مبارک څخه روایت دی وقال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم. و جناب محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې هر شی لره زړه سته. ان لكل شیء قلبا، هر شی لره زړه سته، خو لیکن وقلب القرآن یاسین، د قرآن عظیم شان زړه یاسین شرف دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم من قرأ یاسین، که چا یاسین ووایه، سورت یاسین تلاوت کی، كتب الله بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. یعنې د یو وار یاسین په تلاوت کولو سره به الله جل جلاله دومره ثواب ورکړي لکه 10 واره چې قرآن عظیم شان هغه تلاوت کړي او ختم یې کړي. حدیث د دارمي په مسند جلد 2 صفحه 456 کې او ترمذي په حدیث رقم 2908 کې روایت کړی. او دغه رنګه د جندب رضی الله عنه چې یو صحابي دی دغه څخه روایت دی وقال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، و رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دي من قرأ یاسین فی لیلة، که چا په شپه کې سورت یاسین ووایو ابتغاء وجه الله، هغه د پاره د رضا د الله جل جلاله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غفر له، دته به الله جل جلاله عفو وکړي، الله جل جلاله به ورلره هغه په دغه شپه کې بخښ وکړي. حدیث دارمي په مسند جلد 2 صفحه 450 کې ذکر کړی ده او تبرانی رقم د حدیث 3509 کې ذکر کړی ده. او دغه رنګه د معقل بن یسار او د تنوم مبارک څخه روایت دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال قلب القرآن یاسین، رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې زړه د قرآن یاسین شریف دی. لا یقرؤها رجل، څوک یې نه وایي بلکې کې ووایي الله جل جلاله به ورلره بخښه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې یې وایاست پر مړو باندې یې وایاست، قرؤها علی موتاکم، تاسو پر خپلو مړو باندې دا تلاوت کوئ. او دغه رنګ په بل روایت کې دغه صحابي څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي یاسین قلب القرآن، یاسین چې دی هغه زړه د قرآن دی. لا یقرؤها عبد، څوک یې نه وایي بلکې کې ووایو الا غفر له ما تقدم من ذنبه فقرؤوها علی موتاکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي که چا د اخلاص او د صداقت په نیت باندې ووایه، د الله د رضا دپاره یې ووایه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي مقدمه ګناهونه به ټول در معاف کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې یې وایاست پر مړو باندې سورت یاسین وایاست چې پر هغه باندې زکندن اسانه کوي. او دغه رنګه د احسان بن عطیه څخه روایت چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي من قرأ یاسین، که چا سورت یاسین ووایو کانما قرأ القرآن 10 مرات، قرآن عظیم شان چې 10 واره ختم کړي دومره ثواب لري، دومره اجر به الله جل جلاله ورلره ورکړي. او دغه رنګه جلال الدین سیوطي رحمت علیه مبارک وایي واخرج الخطیب عن علی رضی الله عنه، خطیب بغدادي وایي روایت ذکر کړی ده د علی کرم الله تنو څخه وایي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک، رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي که چا سورت یاسین واورېدی، یعنې بل چا وایي ده واورېدی، دا دومره ثواب لري لکه 20 دیناره د سرو زرو چې د الله په لار په جهاد کې خیرات کړي. ومن قرأها، او که چا تلاوت د سورت یاسین وکړي خپله یې ووایو عدلت له 20 حجة، 10 حجو په ثواب باندې بیا الله جل جلاله ور بدل کړي. 10 حجې یې څوک وکړي دغومره اجر به وي لکه څوک چې سورت یاسین شریف تلاوت کړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم من کتبها و شربها، که چا نوشته کوي او ویې څښي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زړه ته به زر یقینه داخل سي، زړه ته به زر نوره داخل سي، او زړه ته به زر برکته داخل سي، او زړه ته به زر رحمته داخل سي، او د زر رزقو خاوند بسي،
او ونزعت عنه كل غل وداء لده د زړه څخه به هر مرض او هر تکلیف او د هر وسوسه ووځي. حدیث خطیب بغدادي په جلد شپږم صفحه 208 کې ذکر کړی ده. او دغه رنګه یو روایت چې وایي ابو هريره رضی الله عنه مبارک وویل که چا سورت یاسین تلاوت کوي لکه لاس واره چې قرآن او ابو سعید بیا دا خبره وکول من قرأ یاسین مرتن کانما قرأ القرآن مرتين که چا سورت یاسین یو وار ووایو دا دومره ثواب لري لکه دوه واره چې قرآن ووایي. وایي ابو هريره رضی الله عنه مبارک ودغه صحابي ته وویل حدثت انت بما سمعت تا روایت وکړې هغه چې تا اورېدلی دي وحدث انا بما سمعت ما هغه روایت ذکر کړی دی چې ما اورېدلی دي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت عبدالله بن عباس رضی الله عنه ذکر کړی دی. وایي زه خوښوم چې زما د امت د هر امتي په سینه کې سورت یاسین پروت وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت انس رضی الله عنه وایي من دام على قراءة یاسین كل ليلة ثم مات شهیدا. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چا سورت یاسین هر شپه وایو او مړ سو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي شهید دی. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت درمي ذکر کړی دی چې وایي قال من قرأ یاسین وایي که چا سورت یاسین ووایو په نیمۍ د ورځې کې قضیت حوایجه حاجتونه بیا الله جل جلاله هغه ور حل کړي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي که چا په سهار کې سورت یاسین تلاوت کې الله به د اسانتیاو او د خوشحالیو سره مخامخ کړي. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه د روایت ابي درداء رضی الله عنه وایي وایي ما من میت یقرأ عنده یاسین د هیڅ مړي سره سورت یاسین نه ویل کېږي بلکې که ویل سو هون الله علیه الله به زکندن ورباندې اسانه کړي. او دغه رنګه د ابي قلابه څخه روایت دی وایي من قرأ یاسین غفر له که چا سورت یاسین ووایو الله به بخښ ورلره وکړي. او که څوک وږی وي سورت یاسین ووایي الله جل جلاله به یې موړ کړي. او که څوک ګمراه وي ویې الله به یې هدایت ورته وکړي. او که سړي ورکه سوي ویې الله به یې ورکه پیدا کړي. ومن قرأ عند طعام خاف قلته کفاه که د چا کور کې ډوډۍ شی لږ وي نو بیا سورت یاسین ووایي الله بیا هغه ډوډۍ کې برکت واچوي. ومن قرأ عند میت او که چا د مړي سره ووایو مړي په حالت پر زکندن باندې ووایه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه زکندن به ورباندې اسانه سي. ومن قرأ عند امرأة عثر علیها ولدها که یو ښځه چې اولاد راوړي نو اولاد یې په ګرانۍ سره پیدا کېږي نو که یو بل څوک سورت یاسین تلاوت کړي د دې هغه اولاد به په اسانۍ سره پیدا سي. او دغه رنګه د ابي جعفر محمد بن علي څخه روایت وي ومن موجد فی قلبه قسوة که د چا زړه تور وي نو فلیکتب یاسین والقرآن الحکیم هغه دی وایي سورت یاسین ولیکي په یو لوښ کې بزعفرانو سره ثم یشربه بیا دې وڅښي الله به د زړه توروالی او د زړه سختي ورڅخه لرې کړي. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به سهار کې یاسین شریف وایه. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه څخه روایت دی وایي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویلي من زاره که چا زیارت وکړي قبر والدیه د مور و پلار یو احدهما یا د مور یا د پلار په کل جمعة په هر جمعه کې فقرأ عندهما یاسین سورت یاسین وایي غفر الله له بعدد كل حرف منها الله جل جلاله به د مردگانو ته عفو وکړي په عدد د دغه تورو د سورت یاسین. تفسیر در المنصور د جلال الدین سیوطي رحمت علیه جلد نمبر 12 صفحه نمبر 310 بیا تر 321 پورې د سورت یاسین په باره کې ډېر مفصل احادیث راوړي دي. در المنصور د جلال الدین سیوطي رحمت علیه مبارک الدر المنصور في تفسير المعصور لجلال الدين السيوطي رحمة الله عليه جلد 12 الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې د سورت یاسین تلاوت ډېر وکړو او مړو ته یې وبخښو خپل حوایج په حل کړو خپل مرضونه په
شفا کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.